خوست کې د 10 جوړو ډله ییز واده مراسم. یاد مراسم په اداري کمپلیکس کې د نیکمرغه ځوانانو تر سرلیک لاندې نیول شوي وو. د خوست ولایت مقام مسؤلینو او نورو چارواکو پکې ګډون کړی و. مالي لګښت د بشیر نوید ګروپ له لوري ورکړل شوی و چې د تنظیم چارې حاجي ګل آغا پرواني خیریه بنسټ له لوري پر مخ یوړل شوې. در مجموع مصارفات عروسی که عبارت از لباس و عبارت از ضرورت‌های عروسی در خانواده هست، اینا را ما برشان تهیه میکنیم و همچنان امروز یک محفل بزرگ که با اشتراک هم خانواده های این زوجا و هم از مردم محل، مسئولین دولتی و ادارات سکتوری افغانستان که در ولایت خوست است در این برنامه حضور دارند. هممهاله د مراسمو په لړ کې د لوړو ولورونو په تړاو اندېښنې څرګنده شوې او د حل په تړاو یې غوښتنې وشوې. دوی په ورته وخت کې یاد ګام وستایه، خو غوښتنې یې بیا دا دي چې په راتلونکي کې یاد پروګرام پراخه کړلی شي. دا چې د مزار اوسیدونکي دی د خوست خلکو سره همکاري کوي، موږ ترې مننه کوو، خو موږ په خپلو پانګوالو باندې هم غږ کوو چې دغه فرهنګ ته پراختیا ورکړو. هغه ځوانان چې د کوژدنې کړی دی او د ولور له طرفه دوی ډېر د فشار لاندې دي، د هغې دپاره همکاري وکړي او په راتلونکي کې داسې پروګرامونه لا ډېر شي. د بشیر نوید ګروپ مسؤلینو په خبره ورته پروګرامونه د هیواد په نورو ولایتونو کې هم جوړ کړي دي. وایي اساسي موخه یې له بېوزله ځوانانو سره په یاده برخه کې همکاري کول دي.